اور ڈاکٹر سے پوچھے تھے بے کہ د دې پیپړې پیل کېدو طرف ته روانې وې د دې وینې کې جراثیم هم 14.5 کې چلېدل. په اولني ځل د یو 6 کالې ماشومې اپریشن وشو. د دې جګر داسې و لکه د 250 کیلو انسان. دا چې فلاین کوچ کې راوستا نو څه چلو شو؟ رانه ښکته غوځاره شو. چې په 14 کال عمر کې یو 4 وزن نو د 40 کالو کې خو د 300 ته ورسېږي. ستا یو مشرې لور د دغه موټاپې نه مړه شوه. جی دغه شی موټاپې نه مړه هغې شوه. وزن څونه زیات و؟ د هغې خو تقریبا 125 نه اورېدلو. اوټي ته یې بوځي جي انشاءالله چې سمارټ سړی ته جوړ شي. بله د لو پړڅومه ښه دا بل هم د لو پړڅومه ښه مړ یو خور ته ته مو پړڅوه او که نه دا وګورئ نیو هیپي ایئر نوی کال نوی ژوند. دا په ټوله دنیا کې په اولني ځل د یو 6 کالې ماشومې اپریشن وشو او زما په خیال چې دا د بیریټریک سرجري په هسټري کې به دا اولنی اپریشن وي. ډاکټر صاحب هم داسې ده؟ بالکل جی الحمدلله ټول ناول خدای الله پاک ډېر موږ فضل ادا کوو کرم ادا کوو ولې چې د دې دا ویډیو چې زه تاسو ته وښیم د دې جګر داسې و لکه د 250 کیلو انسان. د دې د جګر چې کوم نوم نه لاندې پورې راغلی دونه غټه جګر و د دې لیور و نو چې کله موږ پکې ګیس واچولو نو د دومره ماشومې کې ګیس اچول هم آسان کار نه وي ولې چې بیلي عامو خلکو په شان نه وي که نه ټایټ وي نو مونږ ته الحمدلله 10-12 منټ کې بار راوتی یو ډېر په شارټ ټایم ولې چې د دې سینه د دې پلار نه چې تاسو کو یو کال شو خرابه شوی وه د دې سینه نه ټکېده. ولې نه ټکېده چې د دې جګر دومره غټ و چې د پیپړې د دې پریس کړې وې. اور ڈاکٹر سے پوچھے تھے بے کہ خراب چې سیګل کې کینو شزو سليمان استاخ ملا خراب راکنه یو زوی دی چت کړو. جی بالکل دا مو چت صحیح دا ځان له تکلیف ته قدرمنو داسې بیا مین دی چې دا ما شومان به دا څنګه اوچتای او کې نه به او به زه چیزونو ما ته به دعا کوي ښه کور ته به لاړ شي ما ته به ورګې کېدی بیا به زه درځم بیا به خورم او زه چیزو بس کنه زه چیزو زو ښه هېڅ تکلیف ته نشته او که تاسو غور سره دا وګورئ دا د 6 کالو ماشومه 6 کالو ماشومه ده خو د کته د دې خېټه وګورئ د دې سیزونه وګورئ دا به ورو ورو نورم غټې ده او زمونږ د میټابولیک سرجري مطابق دا به 12 سال ته نشو رسېدی مخکې مړه کېده. دا به داسې صحیح ده اوکې. ښه دلته کې زما دا ورور سبزي منډی کې کار کوي دی خو به بهري دا ماشومه دا ټول ورځ خوراک غواړي دا خوب نشي کولی ځکه چې خراټې پې راځي. خور دلته ناسته دوه خبرې کوم ستا یو مشرې لور د دغې موټاپې نه مړه شوه. جی دغه شی موټاپې نه مړه هغې شوه. وزن څونه زیات و؟ د هغې خو تقریبا 125 نه اورېدلو. هغه د دې نه وجې مړه شوه. دغې سای باندې د هغې وجې مړه د شوه. دې عمر څومره دی؟ د 6 سال دی. 6 سال. جی دا ټول ورځ خوراک کوي؟ جی ټوله ورځ خوراک کوي. یو ټیم داسې چې دا نه د شپې هم چې راپاسې چغې شروع کړي ماله چیني به چیني مې سره ته دا کور کې به یو ټیم ساړه روټۍ هم چې ختمه شي بیا څه غواړي؟ بس په وجه چینی مینی وته کېږم قلاره شي. په دې عمر 6 کاله جی دا ته اوچتولی شي؟ بس وخوا دې خوا کوم اوچتول.
او 80 کیلو وزن دی. ما اول وای که 50-55 دی خو اوس چې دغه کوم 80 کیلو دی. وزن ستا خورې څومره دی؟ زما 70 پورې به وي. ستا څونه دی سلیمان؟ ما 72 کې. او دا 60؟ جی 60. ستا د عمله په څه خرابه شوه؟ دا مې جی هغه جو چې کړو هغې سره د هغه وزن څونه؟ هغه 90 کیلو. 90 کیلو. داسې واړه چې د پلار به څونه ارمان چې خپل بچی روچت کړي د موټاپې له کبله چې داسې پلار خپل بچی روچتي نو ملا بیلي داسې هم چېرته شوي دي دې موټاپې د خپل پلار ملا لاله ختمه کړه. دا غریب اوس دې ته نشي لاس کولی. دا ماشومه جاړي ښه دا راته وایي چې خوراکې دا واړه راغټول څونه ګران دي؟ ډېر زیاته مشکله څه ده. تکالیف یې خور یاره زه بس ووایم خو ډېره ګرانه جړېږي خفه کېږي ورته هسې خو به کله کله تنګ هم شي که نه؟ خود اوس الله پاک ته سوال مې نه ګاونډ ماونډ نه خلک راځي ګوري نه بس ټول هسې لکه دوا به ته کوي چې الله یې روغ کړي. ستا په دې حل ستا خپل خپلوان خفه کېږي؟ اول نه ټول پې خفه کېږي دا دواګانې چې فلاین کوچ کې راوستا نو څه چلو شو؟ رانه ښکته غوزاره شو چې ټوله مې خو برابر اوچته نه شوه لاندې رانه راوغورځېده. شپږ کاله 80 کېجي دا فرست ټایم داسې یو تاسو یو پیشن اپریټ کړ؟ زما په دې 12,000 اپریشنونو کې اول ځل داسې ماشومه چې د 6 کالو دا 80 کیلو وزن دا ما اپریټ کا. او آی هوپ سو چې زه ویم په دنیا کې به دا اول کیسي. پاکستان کې خو چا دا مریض نه دی اپریټ کړی چې کم د دې ماشومې د کیفیت دی. او د بیا لیپراسکوپ سره یعنی د وړو سورو سره د ماشومانو اپریشن کول نورم ګرانی. دا رسکی نه دی ډېر ریسکی دی بالکل دی دپاره ریسکی وو. خو که د دې مونږ د داسې توره د دواړه سیډونه یې تیره دي د دې پیپړې پیل کېدو طرف ته روانې وي د دې وینې کې جراثیم هم 14.5 کې چلیدل او سا یې نه شوه اخیستلی. انشاءالله چې 14 ورځې تېرې شي لکه د پلار او مور به یې نوټ کړي چې اوس د هغه شان نه ویږي کېږي څنګه چې مخکې وه. داسې ده که نه ده؟ دا کاکیان ټول ستا داسې غټ دي سوی د یوه ماشومه صحیح او څلور غټو دي. دې سره کیسه یار دا پوره کول هم ګران کار لې پوره کوي موږ یې څه پوره کوو. نه نو دې له خو مطلب دا خو مولی او ګازر مطلب دی پاغه هر څه به دا خوري بس هغه لې پوره کوي بس موږ بس دا ته سبزي منډۍ نه ډېره څه راوړې چې دا بیا خوري بس فروټ ورټ ورته راوړو نو دا دا خو ټیپر مولی هم ورکوي هر څه به خوري که نه؟ شي هر څه خوري. مبارک شه زه دنه لاړو ښه لاړو صحیح ده اماله به ورګه راوړې ښه. دا به امبولانس کې ځي ډاکټر صاحب؟ دا به امبولانس کې ځي. خو د فلین کوچ او د ګاډي هم نه نه اوس د غم د اپریشن هم تازه شوی دی چې زر کور ته ورسېد د اډو کې د تلو راتلو نه ده که نه نو انشاءالله دا به اوس کور ته ځي. ګوړیه تیاري کړې ده غبارې مبارې پړڅولي دي او انشاءالله دا به ځي او 100 ورځو بعد به انشاءالله دلته کې دی راځي او منډه به وایي په دې کوریډور کې چې تاسو ته کم او دونه دا دونه مینهناکه ده که نه او دومره سوشل ده چې دی اوس ځای نه ما ته وایي چې زه به دله ورګه راوړم او دا مو ته پته وه د 6 میاشتې مخکې کال مخکې راغلی چې ما ته ورګه ګران دي. د دې یو ورور یو خور اپریشن ما کړی دی هغې 6 کیلو 26 کیلو وزن یې کم کړی دی. نارمل روټین ته نور روټین ته راغلل ماشاءالله ګرځي او ډېر خوشحاله دي. سلیمانه ستا نه نیم خبر چې ستا د وظیفو زور به وي یا ونی خو کومه خوراکې د دې مور بیبي یقینا چې ډېره ښکلې وظیفې لري د هغې ته خو دې وکتل یو کاکې ستا مړه شوه د دې وزن له کبله او بل چې کوم ستا بل زوی راغی چې ستا ملا یې ختمه کړه د هغه اپریشن هم ډاکټر صاحب وکړو چې هغه یو نارمل بچی شو. او یو بله خبره کوم چې ما ته ډاکټر صاحب چې دا به نه کوې خو زه هم نوې کال کې یو نوې خبره ډېره ضروري کوم او ډاکټر صاحب په ایډوانس کې دنه بخښنه غواړم ستا نیکي لکه خرابوم د دې کاکې علاج ډاکټر صاحب مفت کو د دې له کبله چې دا ماشومه ساه واخلي. د نوې کال آغاز ډېر ښکلی شو. رب کائنات دې وکړي ډاکټر صاحب چې ستاسو د کلینیک نه نور پیشنټ هم داسې فیضیاب شي او صحت یاب شي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. امین الله ستاسو ته هم جزای خیر درکړي. ستاسو د اواز ډېرو خویندو وروڼو غوږونو ته ورسولو ډېره مننه. سیباره کوټې ماشوم دی شانلي د پنجاب سره تعلق دی او ځان یې راورسو ماشوم دی خو صاحبه ژوند په ختمېدو دی. دا اوس 16-17 سال ایج دی جی او 164 کیجی ته رسېدلی دی. 164 کیجی. شانلي کیسے ہو؟
शुक्र अल्लाह पाक का, आप सुनाएं। चलने फिरने में तो तकलीफ बड़ी होगी। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है जी। किसने कहा, माँ जी ने कहा कि नहीं बाप ने कहा कि चल? नहीं, मैंने डॉक्टर साहब की टिकटॉक देखी थी आज से तकरीबन 1 साल पहले। तो तब तो मैं यही समझता कि ये मेरा ख्वाब ही है, मैं कैसे जा सकता हूँ, मतलब इतनी दूर है। तो बस फिर अल्लाह ताला ने करम किया, हमारे खान भाई थे एक, उन्होंने उनकी सपोर्ट के साथ हम इधर आए हैं। तो डॉक्टर साहब से बात की, बहुत अच्छा है इनका रवैया, बहुत अच्छे हैं, ये भी पूरा ताउन किया इन्होंने हमारे साथ, इनका स्टाफ सब कुछ सब अच्छे हैं। कैसे तशरीफ़ लाए हो, मतलब ट्रेन में, गाड़ी में? हम बस में आए हैं जी। बस में चढ़ सकते हो? जी, वो जो नीचे हो ना बस, उस पर चढ़ जाते हैं आराम से। जब तुम बस में चढ़ते हो सारी सवारियाँ देख रही थी शालिनी तुझे? जी जी, सब देखते हैं। अच्छा, तो ये बर्दाश्त होता है तुमसे? नहीं, किसी हद तक है, लेकिन अब ज़्यादा नहीं बर्दाश्त होता। अब तो बाहर जाने छोड़ दिया है, मतलब लोग तंग करते हैं, मजाक करते हैं, तो इसलिए अब बस घर में रहता हूँ, तो बाहर जाना छोड़ दिया है। तो बस इसी में से कि इंशाल्लाह अब ठीक हो जाना है। अच्छा, डॉक्टर से माँ हो دا خېټه وغیرہ لیدلې خو دا چې کم خطه کم غوخي دي دام د دې صحیح جی د موټاپې؟ بالکل جی یوسف جان لاله پښتو کې متل دی وایي چې زه هغه سوځي چې په کم اور بلیږي. بار خلک چې ګوري هغه خو انجوای کوي، خو لیکن دا معصوم ماشوم هم دا برداشت کوي چې نه، زه په دې معاشره کې فټ نه یم، په دې معاشره کې ما د پر ځای نشته دی. بل هغه مور او پلار چې د هغې د سترګو امیدونه دي دا، او هغې ته هم د دې کښتۍ په ډوبېدو ښکاري چې دی به مخکې څه کوي چې په 14 کاله عمر کې یو 4 وزن، نو د 40 کالو کې خو دا به 300 ته ورسېږي. دی د خپل چپ ګوند ماشومان ګوري چې ګرځي را ګرځي، او په اختر کې په دغه کې په خوشحالو کې په دغه کې په ودونو کې ګرځي، او کپڑے او غبارے او پتنگان او چتوا او څه، دی صرف ګوري. کھیل کود کبھی دوستوں کے ساتھ پارٹی؟ نہیں، چھوڑ دیا نہیں. کتنا کھاتے ہو دن میں شانل؟ خوراک میں نہیں زیادہ ہی ہے، تو صبح ناشتہ 2-3 روٹیاں، دوپہر کو بھی شام کو بھی. خوراک کتنی روٹیاں سارے دن میں کھا لیتے ہو؟ 8-9 تقریباً کھا لیتا ہوں جی. اچھا، گھر میں جو سالن پکتا ہے تمہارے حساب سے تو پھر وہ بہت زیادہ پکائیں گے؟ نہیں، نارمل. نارمل. شادیوں میں جاتے ہو؟ جی جاتا ہوں. اچھا جی. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، وہ اب پہلے جاتا ہوتا تھا، مطلب اپنوں کی شادی میں، ویسے باہر اب نہیں جاتا جی. جو ابو کے کزن مطلب بلاتے ہیں، نہیں اب نہیں جاتے. میں انشاءاللہ میں نے کہا اب ٹھیک ہوں گے پھر جائیں گے جی. اچھا لگے گا جی، اسمارٹ بننا چاہتے ہیں؟ بہت زیادہ. شان علی کی شان ہی الگ ہوگی جب یہ انشاءاللہ 6 مہینے 8 مہینے کے بعد صرف 80 کلو کے بعد وزن کے ساتھ یکدم نمودار ہوگا. یہ ایک ایسا سرپرائز ہوگا اس کے گھر والوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے اور دوست احباب کے لیے. اس وقت صرف میں نے اس کی کیفیت بیان کرنی ہے کہ اس کے جو پاؤں ہیں وہ بووڈ لیگز کو کہتے ہیں، یہ ٹیڑھے ہو چکے ہیں. بچوں کی جو ہڈیاں ہوتی ہے یہ گرین سٹک کی طرح ہے، جیسے ایک خشک لکڑی ہوتی ہے، ایک جو ہے نا گیلی، ایسی جو ہے نا یہ بینڈ ہو جاتی ہے. یہ دس از بیکاز آف ویٹ، اس کے وزن کی وجہ سے ہے. چلیں آپ کے لیے نیک تمائیں، اللہ خیر کرے گا. اوٹھی تے بوزی جی انشاءاللہ چه سمارٹ سړی ته جوړ شي. جی پما خم خري شان علی دا تعلق پنجاب نال ہے. آج انشاءاللہ العزیز دا آپریشن ہے تے مڑا آپریشن کے بس ایک 2 ٹاکاں لگے تے بس آپریشن ہو گئے. 15 منٹ دی گل ہے ساری. 16-17 سال اس دی عمر ہے تے نالے 164 kg دا وزن ہے. تے اس دی ماں کھلوتی 2 گلاں کرنا. ماں جی کس رنگ ہو تسی؟ ٹھیک ہے جی، شکر. علی تنگ کر دے کہ نہ یہ سالن بڑا کٹ دے اج تسی ذرا اور پاؤ کہنے؟ ہاں جی. ان خوراک دا بڑا شوقین ہے جی. اے فیصلہ اس دا اپنا ہے کہ نہ تو نے کچھ سوچا کہ یار اس دا آپریٹ ہونا ضروری ہے؟ جی ہاں، یہ اپنا فیصلہ ہے. یہ ٹک ٹاک ڈاکٹر صاحب دی دیکھتے سن تے بس یہ دل چ آئی ہوندا سی کہ کدی میں بھی اتنے جاگا. مینوں بھی دکھاندے سی کہ ماما جی دیکھو ڈاکٹر کنے اچھے نے، ویکھو کنے سمارٹ ہو گئے لوگ. تے کدی میں بھی اتنے جاواں گا تے میں انہوں کہنا کہ بیٹا ساڈے کول تے پیسے ہی نہیں ہیں تے اسی کس طرح اتنے لے کے جاواں. کہندا اگر اللہ نے چاہیا تے انشاءاللہ میں بھی جے اگر کروایا نا آپریٹ تے انہاں ڈاکٹراں کول لے کر. ون تواڈے؟ ہاں جی ماشاءاللہ وہ نارمل نے. ہاں وہ بہت اچھے نے. ہاں ٹھیک ہے. جڑا موٹو ہے تے ٹھیک ہے تے بچپن تے موٹو ذرا اچھے لگدے نے لیکن ہن تے جوان ہے تے تکلیفیں شروع ہو جاندی. ہاں جی بچپن تو ہی اس طرح دا ہے. ہاں جی پیدائشی سی. مامی جی کس رنگ ہو تسی؟ شان علی دا جو آپریشن ہے تے ساڈی دعاواں 15 منٹ دی گل ہے تے اس دے بعد انشاءاللہ ایک 2-3 مہینے بعد بالکل سمارٹ ہو کے نکل سی. انشاءاللہ جناب انشاءاللہ جی. شان علی بس بسم اللہ کرو ٹھیک ہے نا. وہ ایسا جی.